سلامونه دوستانو د پښتو مشهوره سندرغاړې نغمې خپل حق ادا کړو او راشد خان ته هغه تحفې راولېږلې چې تر اوسه پورې راشد خان ته داسې تحفې هیڅ چا هم نه وې رالېږلې، یعنې هغه ته یې مبارکي ویلې ده. د راشد خان او د هغه ناوې ته یې د ښه ژوند دپاره لاسونه پورته کړي دي او لاس په دعا شوې ده ورته. د نغمې دغه ویډیو در سره هم شریکوم، ورسره به تاسو سره هغه تحفې هم شریکې کړم چې هغې ویډیو کړې ده. یعنې ځینې کسان وایي چې ډالر یې ورته رالېږلي او ورسره یې ګاډی هم ورته ګفټ کړی دی چې هغه به هم ډېر زر راورسي. نو په دې خبرو کې حقیقت څومره دی او دا به ورته په کومه طریقه رارسي، دا ټول معلومات به تاسو په همدې ویډیو کې وګورئ. دې لپاره موږ سره د ویډیو تر اخره پاتې شئ چې تاسو د هر څه نه خبر شئ. د راشد خان د واده نه پس چې د لیلا خان او د راشد خان کومې قصې شروع شوې، اوس چې دغه خبرې ختمې شوې، نو اوس د نغمې د هغه ګفټونو او هغه د مبارکیانو سلسله شروع شوله چې هغې راشد خان ته دغه مبارکي ویلې ده. او ډېر کسان وایي چې دا مبارکي ورته ځکه ویلې ده او دا سامانونه ورته ځکه رالېږلي چې هغه په افغانستان کې نه وه، یعنې د افغانستان نه بهر د هغه په امریکا کې ده. د دې وجې نه هغه د خپل دغه خوږ وطندار چې راشد خان دی، یعنې یو سوپر سټار کرکټ سټار دی، د هغه واده کې شرکت هم ونه کړو او ورته رانغلې شوه. نو په همدې وجه باندې هغې بهتره وګڼله چې ده ته مبارکي ووایي او د ترېنه هم دا مبارکي قبوله کړې ده. قدرمنو، دا یو خبر و چې موږ تاسو ته ضرور رسوو، خو داسې خبر په دې کې 100% حقیقت نشته دی. ځینې کسان وایي چې تحفې ورته رالېږلي، ځینې کسان وایي چې تحفې نه دي رالېږلي. په بله ویډیو کې انتظار کوئ، تاسو سره به دغه تفصیلات هم شریک کړم چې په دغه خبره کې حقیقت څومره دی او یا هسې چا مبالغه کړې ده. نو ضرور دا ویډیو لایک کړئ او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.